دا چې هغه بهرنۍ ده او کار کول یې پرېښه اندېښمنه شوم. په اصل کې موږ له صحرا مېرمنې نه ډېر خوشحاله وو. یوه ډېره تکړه او اصولي مېرمنه وه. توبه توبه، نو هغې ولې کار پرېښوده او تاسې هم ترې ډېر خوشحاله یئ؟ فکر کوم د دې لپاره چې له پردي ملیت نه وه، هغې د کار کولو په اجازه کې هم ستونزه درلوده. کېدای شي چې د کار پرېښودلو لامل به هم همدا وي. پوه شوم. له معلوماتونو مو ډېره مننه کوم ښاغلیه. هڅه مه کوئ ښوونکې، هر څه مو چې وکړل له خپلې کوټې نه راونوته. داسې ښکاري چې ګواکې له ټولو انسانانو نه کرکه لري ښوونکیه. ډېر فشار پرې مه راوړئ، لږ یې په ارامه پرېږدئ. د دې لپاره چې فکرې سم شي لږ وخت اړتیا لري. په هر حال موږ ځو، که په حالت کې بدلون راغی ما ته خبر راکئ. ورځ په خیر. خو ویل چې زه هغه ته رښتیا وایم، ولې دې ورته ونه ویل؟ ومې نشو ویلی، ویلی هم نشم. ای د باندې هوا ډیره ګرمه ده اصلي لوري. ګرمه هوا اوس پرېږده. هغه هوټل ته مې زنګ ووهه چې سهرا پکې کار کوه، معلومات مې ترې واخیسته. ښه ولې یې پرېښی وو؟ ځکه چې په هوټل کې د کار کولو اجازه نه درلوده مورې. ما درته نه ویلي چې دا ښځه له موږ نه کومه خبره پټوي؟ هو پوهېدم مورې. ښه نو اوس څه کوو؟ زه خانم چاته زنګ وهم دلته یې راغواړم. دا چې اصلي خبره څه ده کیدای شي هغه خبره وي. لږ پاتې سهرا، په نږدې وخت کې به د ټول کارونه رسوا شي. ښه ستا په تمه یې ښاغلی عثمان، نظر کوه هلک په تمه دی. تاسې ورسره خبرې وکړئ، زه هم دلته په تمه کېږم. سمه ده، داسې چې ده. نو راځه عملې. ځوانه پاڅېږه، دا د خوب کولو ځای نه دی چې ویده کېږه، زه بل ځای کې ویده شه. ته څه کوې وروره؟ پرته له دې نه چې پوښتنه ترې وکړي ولې له خوبه راپاڅوي؟ هرومرو کومه ستونزه لري که نه ولې داسې کار وکړي؟ چې ستونزه لري لاړ دې چې خپله ستونزه دې حل کړي، دا د خوب کولو ځای نه دی. سمه ده سمه ده، ته ورځه. راځه پاڅېږه هله. هو پوهېږم، زه ورسره خبرې کوم، بیا تاسې ته خبر درکوم. ډېره مننه کوم ښاغلی حامده. خدای پامان، ورځ په خیر. ګوره منې میرمنې، خبرې مې ورسره وکړې. خبره دا ده چې تاسو د بانک پیسې په وخت نه دي ورکړي. هغوی په یو ډول تاسو سره مرسته کولی شي چې ستاسو پیسې ونه سوځېږي. باید د بانک ټولې پیسې په 2 میاشتو کې خلاصې کړئ. ښاغلی مراده 2 میاشتې خو څه کوې؟ ان په 3 میاشتو کې هم نشم خلاصولی. زه غواړم چې کور مې له لاسه لاړ نشي، هغه نورې پیسې چې مې بانک ته ورکړي هغه هم ونه سوځېږي. داسې کومه لاره نشته؟ تاسو کولی شئ چې کور په بل چا وپلورئ. په دې ډول سره به ستاسې هغه نورې پیسې هم ونه سوځېږي. امنې میرمنې، زه به یو ځل فکر وکړم، له څو کسانو سره به هم مشوره وکړم، بیا تاسو ته خبر درکوم. داسې چې دا نو سمه ده. خدای دې له تاسو نه راضي شي. له تاسې نه هم څه مې چې له وسې پوره وي هغه کوم. زویا، د پلار خلو مې دې ولټوله، هغه هم غواړي چې له تا سره پخلا شي.
خو ته لږ خپل چلن بدل که سمه ده د خپلې مور لپاره ښه اوس کار لارم مورې کله چې وخت پیدا شو بیا خبرې کوو راځه زه له تا سره وځم سمه ده زویه څنګه چې دې خوښوي خدای دې داسې زوی هر چاته په نصیب کړي ماښام ته راځې که نه زویه ګورو به مورې زه کار لرم کله چې وخت پیدا شو بیا خبرې کوو حاله زر کوه د ماشوم غوندې ناز مه کوه کله چې کار دې خلاص شو کور ته راشه مور دې خوندور خواړه تیاروي خوښ به دې شي تیر شفاته هلته کېنه څوک چې خپل درد ونه وایي هغه درمل نشي پیدا کولی درد دې ووایه چې مرسته وکړم مننه کوم خو ته له ما سره هیڅ مرسته نشي کولی بله دا چې هیڅوک هم نشي کولی ولې دې غوښتل ځان وژنه وکړې ګوره زه په یتیم خانه کې لوی شوی یم ماشومتوب مې په یتیم خانه کې تیر شو خپل درس مې وویل هڅه مې وکړه چې د یو مسلک څښتن شم پلټنه مې وکړه کورنۍ مې پیدا کړه هغوی مې ټول سره یو ځای کړل لږ پاتې و چې هر څه سم شي هره ستونزه حل شي خو ما چې څه درلودل یعنې کورنۍ مې ترافیکي پیښه کې له لاسه ورکړه له دې هر څه نه وروسته صحت مې خراب شو ان کار مې خراب شو ملا صاحب ګوره زه کوم بد انسان نه یم تر نن ورځې مې هیچ چاته زیان نه دی رسولی له هیچ چا سره مې بد نه دی کړي زه اوس دا پوښتنه کوم چې دا هر څه ولې له ما سره وشول ګوره فاتح خدای موږ په خپل ژوند کې ایمان دین اوس نو دا یوه ماته کومه معنا نه لري چې زه ورباندې پوه شم ملا صاحب دا د حالت مې معلوم دی کوم دین کوم ایمان ما له دې حالت نه ژغورلی شي دا ژوند یوازې د دې لپاره دی چې څوک ودردېږي یا هم یوازې ژوند وکړي په اصل کې ما هر څه ختمول ملا صاحب خو تا زما مخه ونیوله خیر دی په نږدې وخت کې به هر څه ختم شي ګوره فاتح مونږ چې له کومو مصیبتونو سره مخ کېږو هغه د خدای له رحمتونو څخه نه دي همدارنګه یوازې ته نه دردېږي هر څوک په خپل ژوند کې دردېږي ځورېږي بله دا چې ځینې وخت موږ په خپلې کورنۍ امتحانېږو دا چې د څه لپاره پیدا شوي یو څه موخه لرو څه شی غواړو که د هر څه هیر کړو دې فاني نړۍ پورې ځان وتړو نو بیا د دردونو په وړاندې داسې کمزوري کېږو چې د زغملو توان په موږ کې نه پاتې کېږي زما یو ماشوم پیدا کېږي خو ډاکټرانو ویلي چې معیوب به پیدا شي زه څه نشم کولی په دې اړه هېڅ هم نشم کولی خو که زه ووایم چې دا هر څه د خدای لخوا نه کېږي او خپل ځان هغه ته وسپارم زړه مې آرامیږي او هر ډول ستونزو په وړاندې د زغملو توان پیدا کوم او په دې ډول سره خپل ژوند تېروم ته هم مه ناهیلی کېږه فاتح ستړې مشې صحرا لورې ترورې وخت لرې ګرانې لورې البته چې وخت لرم په خیر راغلې ترورې خوشحاله اوسې ته څنګه یې صحرا لورې
خایم تروري ډیر شکر دی له پخوانه ډیره خایم هر څه زما له امله وشول لورې که زه پوهېدی چې داسې کېږي هېڅکله مې داسې فکر مه کوه تروري په دې کار کې ستا ګناه نه ده اوس خو حسن هم کار شوی شکر دی چې پرته له کوم مصیبت نه هر څه تیر شول ښه اوس هم کار پسې ګرځې لورې هو په ورځپاڼې کې مې یو څو ځایونه په نښه کړل خو جرأت نشم کولی چې ورته زنګ ووهم په هر حال ته لومړی هڅه وکړه چې خپل ځان سنبال کړې د کار مسله به وروسته حل شي ګرانې داسې مه وایه تروري انشاءالله په نږدې وخت کې یو بل کار پیدا کوم ځکه چې زه نور نه غواړم د چا د اوږو بار اوسم ښه ته څنګه یې څه ووایم څنګه به اوسم لورې والله چې حالت مې هېڅ ښه نه دی زه یې هم له کار نه وویستلم د کور پور هم را باندې پاتې که تا ځان ته کوم سم کار پیدا کړی وای نو تېره ورځ چې مې کومې پیسې درکړې وې هغه مې درنه غوښتلې خو دا کار هم نه کېږي حق دې وبخه زما له امله له سخت حالت سره مخ شوې مهمه نه ده خو زه هم دلته څوک نه پیژنم چې پور ترې واخلم خو زه باید له یو ځای نه پیسې پیدا کړم سهرا لورې ښکاره ده له تا سره هم نشته زه هم په ډیر سخت حالات کې یم نه پوهېږم څه وکړم زر کوئ هلکانو هلکانو لږ تکړه شئ بیا مو ګول وخوړه بیا ته ارامه اوسه ښوونکیه کومر دلته وای نو اوس به موږ 2 ګوله وهلي وو ښوونکي حالات خراب دی کاش عمر هم راغلی وای په دې خبرو سره سیالي نه ګټل کېږي هلکانو څه مو چې له وسې پوروي هغه باید وکئ د زمریانو غوندې باید مبارزه وکئ هلئ زر کوئ هلکانو یعنې هغه کومه خبره نه پټوي زه چې په څه پوهېدم هغه مې وویل حسینم په دې خو تاسې هم پوهېږئ چې موږ اوس په کاري ته نه ځو چې زه یې خو له وسپړه مسلې خورې خو که ته غواړې زه به ورسره اړیکه ټینګه کړم خو له به یې ولټوم نه نه ته نور کار مه لره د دې خبرو په اړه هیچا ته څه مه وایه ښکاره ده چې ستا خوله خپل په واک کې نه ده زما خوله خورې زه چې مړه هم شم چاته حال نه وایم لکه چې په ما د بل چا فکر کړی نن چای نسکې تا ویلي و چای زه درکوم او مې غوښتل در په یاده کړم غلی شاه صاحب مې مه خرابوه په روژه کې څوک داسې ټوکې نه کوي ملګريه توبه توبه سلام علیکم علیکم سلام آدم وروره له تا نه یوه غوښتنه لرم مهرباني وکړه ووایه ملا صاحب زه په انجمن کې او جومات کې لږ کار لرم تر څو چې زه راځم ته فاتح ته لږ پام وکړه سمه ده زه په خپل ځان پام کولی شم چې په بل چا پام وکړم ښه سمه ده کله راځي انشاءالله چې یو ساعت وروسته بیرته رارسېږم که یو ساعت وروسته رانغلی پرېږدمې چې لاړ شي انشاءالله چې نن ناوخته کوم تاوان خو نه کوې د روژې میاشت ده په هره دقیقه کې ثواب ګټي سمه ده سمه ده یو ساعت وروسته به دلته اوسېږي زر کوه فاتح هلته کښېنه آدم ورور در سره مرسته کوي زه لږ وږی یم لا حول ولا قوت دلته د خوړلو څه نه پیدا کېږي هم دلته په تماشه زه بیرته زر راځم سمه ده یعنې ته غواړې څه ووایي زه دا وایم چې صحرا ځان ته نږدې که ښه چلند ورسره وکړه زړه یې لاسته راوړه یعنې دا چې زه یې ملګرې هم شم مورې
باید ملګری شي، یعنی که ته یې ملګری نشي د هغې زړه لاسته رانه وړي، نو څنګه به پوه شي چې هغه څه خبره پټوي؟ فکر کول هم زما اعصاب خرابوي. اصل کې که زما خبره ونه مني اعصاب دې خراب شي، خو که زما خبره ومني هغه به نږدې وخت کې بیرته خپل ځای ته ولېږل شي اصلي لوري. ښه سمه ده، موږ ګورو چې ګټه کوي او که نه. البته چې ګټه کوي. که موږ د هغې له خولې نه خبرې وانخیستې نو یوه خپلوانه لري، د هغې له خولې نه خبرې اخلو لوري. پوه شوم. ښه شو. مور نه یم. زه ستا څخه مور نه یم. هلکانو په هوش راشئ، کومه خبره نه ده. تاسو تر خپلې وسې پورې هڅه وکړه. څنګه مو هڅه کړې وای؟ هغوی په موږ ډېر ګولونه ووهل، په ښکاره ډول وشرمېدو. هلکانو لومړی تاسې ټول باید خپل فکر او حالت سنبال کړي، هغه نه وروسته بیا ګورو. کیدای شي چې دا سیالۍ ونه ګټو، کیدای شي بلې سیالۍ کې هم ماته وخورو، خو که موږ خپل همت له لاسه ورنه کړو په راتلونکي کې موږ هره سیالۍ ګټلی شو. یا ته ماته مخ اړولی شې؟ په خبره پوه شوئ؟ زه غواړم چې تاسې خپل همت له لاسه ورنه کوئ، د جامو بدلولو کوټې ته لاړ شئ. هماره هماره که هغه دلته وای موږ سیالۍ ګټله. دا چې ولې رانغی نه پوهېږم، که راغلی وای سیالۍ مو ګټله. سلیم ښوونکیه، تل همداسې دوام ورکوي، تل همداسې دوام ورکوي. 5-0 5. دا څومره ښه بوی لري. ملا صاحب زه دې به دې روژه کې په څه کار کې ښکېل کړم ملا صاحب. خیره دی ادم وروره، آخر دی همون نشه زغملی مجبور شو چې یو څه وخورې. باید ستا په خولو کې مې دننه کړي وای او ستا خوله مې بنده کړې وای، خو نشم کولی ځکه چې روژه ده. خو اندېښنه مه کوه، البته چې روژه خلاصیږي بیا به زه هغه وخت له تا سره ګورم. ته غلط پوه شوې ادم وروره، ما در سره ټوکې وکړې. ټول خلک پوهېږي چې ته روژه نه خورې. همداسې سړی شه. هغه هلک چیرته لاړ؟ له خپلو تېروتنو نه هیڅوک درس نه اخلي، هر څه بیا ماته پاتې شول.
سمه ده چې ستاسې ترور ده، سمه ده چې هغه ستاسې ښه والی غواړي، خو داسې کار باید څوک ونه کړي. دا چې یو معیوب ماشوم څنګه ساتل کیږي په دې نه پوهیږي او وایي نه ګرانې نه ګناه لري، د هغې جلۍ فکر یې خراب کړی. بله ورځ به ماشوم پیدا شي، چا چې دا خبرې کړي هغوی ټول به لاړ شي او وروسته به زه او ته په مصیبت کې اخته شو. ته رښتیا وایې مورې، خو زه خپله خور پیژنم چې هغه وایي زه زیږوم نه هرومرو یې زیږوي. موږ هسې دا خبرې کوو مورې. لورې د ملي باز تمځای کومې خواته دی؟ ما لکه چې لاره ورکه کړې ده. لږ د مخې ته وګوره، تمځای به وګورې. څوک لومړی شاوخوا ته ګوري بیا پوښتنه کوي ځه ورکه شه. توبه توبه، دا خلک بیخي لیونیان دي. هلکانو خپل زړه مه ځوروئ، زه باور لرم چې هر څه به بیرته سم شي. ښوونکیه زه له تاسو سره په یوازې خبرې کولی شم؟ البته. کښېنه که نه؟ ښوونکیه زه غواړم پوه شم چې زما سکه مور څوک ده. هیله کوم له ما سره مرسته وکړه. زویه ته چیرته وې؟ ولې دې ماته خبر را نه کړه؟ خاندان مېرمنې زه دې ډېره وډاره کړم. نو ته ولې ماته نه وایې چې زما سکه مور څوک ده؟ که ته ماته زما سکه مور ونه ښیې نو زه قسم کوم چې خپل مخ درته نه ښیم. کله چې ته ماشوم وې عالیه ته ماته راوړې، ما هم ترې څو ځلې پوښتنه وکړه خو هغې ځواب را نه که. د دې پوښتنې ځواب یوازې همغه درکولی شي. زویه عمره ډېر شکر دی چې اوس ښایي لورې که په تا کوم څه شوي وای د زینب په اړه د هیڅ فکر ونه که. د هغه ماشوم لپاره د خپل ځان او کورنۍ لږ وخت سره مخ کړه چې برخلیک معلوم نه دی. زه درته څه ووایم لورې؟ هو خورې، زه حیرانه یم چې ستا غوندې یوه هوښیاره جلۍ څنګه دا کار کولی شي. په دې هم نه پوهېږم چې ته ولې هغه ماشوم نه لرې کوي او کار نه خلاصوي. والا چې موږ د ډېر وډار کړو خفه دې کړو. که هغه ماشوم د لرې کړی وای نو دومره کارونه به نه وشوي. اوس هم لا وخت لري نیسان لوري، کولی شي چې ماشوم لرې کړي. مورې ماته شنف ته بوځه. راځه لورې، وروسته بیا ویده شه، سمه ده؟ زر کوه. سهره ته یې؟ سلام. نه دننه راشه، خور مې زینب ویده کوي. سمه ده. سلام. علیکم سلام. داسې چلند څوک کوي مورې؟ یوه شیبه تاسې له یو بل نه خفه یې او یا که زه داسې فکر کوم؟ نه زه خو له چا نه خفه نه یم. زر کوه مورې، اوس د دې خوارکۍ زړه مه ماتوه، لږه وخنده. زر کوه حاله، زر کوه. ته مشره یې، لومړی باید ته پاڅېږي مورې. په خیر راغله سهره. خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې. په خیر راغلې سهره، خبره نوم چې راغلی یم. خوشحاله اوسې نیسان. آی لږ پاتې و چې له منه هېر شوي وای، زه باید مال والا ته پیسې ورکم. زر کوه مورې. خدای پامان سهره. خدای پامان. خدای پامان خور جانې. خدای پامان. پرته له حقوقي مسایلو نه نورې خبرې ورسره ونه کړې. هغه ښځه پیژنم، زه هغې ته ورځم، یو ښه وړاندیز ورته کوم، کور ترې اخلم. اړتیا نشته چې له کور نه یې وباسو، کرایه دې ورکړي پاتې دې شي. کله چې قباله مو لاسته راوړه کار خلاصېږي. څه ووایم؟
تا د هر کار په اړه وخت فکر کړی پرته له کومې ستونزې نه د یو نوي کور څښتن شو او د ښاري پراختیا پروژه به په ارامۍ او سمه توګه مخ ته لاړ شي هارون کاکا پام کوه چې په سیمه کې هیڅوک خبر نشي مخکې له دې نه چې څوک خبر شي هر څومره ځمکې چې واخلو هماغومره په خپل ژوند کې پرمختګ کوو پیسې ګټي ته هیڅ اندېښنه مه کوه هسې نن زه په سیمه کې له چا سره خبرې نه کوم ملا صاحب خیرت دی ادم وروره فاتح رانه ورک شو هغه ماته وویل چې وږی یم زه هم غوسه شوم خو وروسته بیا لاړم هغه ته مې د خوړلو یو څه واخیستل چې بیرته راغلم نه و سمه ده ادم وروره تا خو داسې چلن وکړه چې له هېڅ شي نه خبره نه یي د لومړي ځل لپاره د هغه لیدلي دي ډېر ښه نقش ډول لوبه و آفرین دې وي پته همداسې دوام ورکړه او الله چې ته هم له مانه کمه نه یې په هر حال ښکاري چې زموږ د پلان لومړۍ مرحله پای ته ورسېده له دې نه وروسته هغه په تا باور کوي په کراره ځان دې ورته نږدې که وروسته دواړه ښې ملګري شئ له هغه نه وروسته هغه درته خپل هر راز وایي آی مورې ان په دې خبرو دې زه وډاره کړم داسې ښکاري د هغې راز نه د هغې زړه راوباسو بخیر راغلی زه ځم خواړه ګورم زه لاړه شه ورته ووایه دا څه معنا لري ما عمر ته ویل چې هغه تا په ماشومتوب کې پیدا کړی یعنی هغه څه پوهیږي چې زه مور یم ورته ومې ویل زه نه پوهېږم تا ماته د پوښتنو ځواب نه دی راکړی که یوازې هغه اخیستی ماته دې راوړی زما هم خوښ شو او لوی مې که تا څه وکړل خاندان مېرمنې داسې ماته مه ګوره هر څه تا پیل کړل سهرا جانې حق دې وبخه له کوم وخت نه چې راغلی ناسته نه یې داسې کېدلی شي زه له تا سره د مرستې کولو نه خوند اخلم بله دا چې ته امیندواره یې څوک چې له امیندوارۍ سره مرسته کوي خدای ورته اجر ورکوي کله چې زه پالي امیندواره وم هره ورځ مې د هغه په خیالونو کې تېروله ویل به مې چې شاته به ورته وي څنګه به وي همداسې فکرونه مې کول زه اوس داسې فکرونه نشم کولی ته یوه ډېره هوښیاره او ایمانداره ښځه یې زه باور لرم چې دا ماشوم به ستاسې دواړو لپاره په خیر وي د همدې له امله هر څنګه چې وي هېڅ د زړه مه ځوروه مه ناهیلې کېږه نیامې ویل چې ماشوم د خدای ډالۍ وي د ډالۍ ماهیت ته نه ډالۍ ورکوونکي ته باید وکتل شي نه پوهېږم سهرا فکر مې ډېر ګډوډ دی نه پوهېږم چې څه وکړم خیر دی ماته دعا وکړه علي ترورې کار دې پرېږده
علي تروري زما ساکه مور څوک ده ته په دې پوهېږې خیر دی له مانه یې مه پټوه زرکوه علي مېرمنې تا غوښتل چې هر څه ورته ووایې ګورم چې ته یې څنګه ویلی شې دومره اسانه ده علي تروري راته ووایه زما ساکه مور څوک ده ستا مور مړه شوه مړه شوې عمره ته د شپږو میاشتو وی چې ماما لور مې ماته راکړې هغه هسې نم ناروغه وه 2 میاشتې نوره ژوندۍ وه وروسته بیا څه ناروغي درلوده د سږو د پړسېدو تشخیص یې شوی و سمه ده پلار مې ستا د پلار په اړه یې ماته ډېر څه نه دي ویلي د امیندوارۍ په وخت کې مور دې له هغه نه چلا شوې وه وروسته دې بیا مور استانبول ته راغله زه یې پیدا کړم خو ما نه شو کولی چې ستا پالنه وکړم وروسته په هغه وخت کې خاندان مور دې واخیستې یعنې زه هیڅوک هم نه لرم همداسې ده نه مور نه پلار کله چې تا عمر ما ته راوړه ودې نه ویل چې مور او پلار یې پالنه نشي کولی همداسې نه ده علي مېرمنې ودې نه ویل چې مور یې مړه شوې ده ما هم تر اوسه اندېښنه درلوده چې ده د مور او پلار والدا نه لټوي په دې معنا چې ما ته د دروغ ویلي ټوله ګناه زما ده خو د دې لپاره چې ته ونه ځورېږې او خوشحاله اوسې ځکه مې حال ونه ویل تا باید مخکې ماته دا ویلي وای زما حق و چې په دې پوه شوی وای ومې نه غوښتل چې ستاسې ژوند خراب شي کله چې وخت راغلی وای ما درته ویل ما ته دې دروغ ویلي له مانه دې دا خبره پټه کړې وه ستا مور او پلار زه یم زویه دا چې اوس موږ په رښتیا پوه شوو نور دې نه زړه مه ځوروه راځه چې د پخوا غوندې ژوند وکړو هر څه له سر نه پیلوو ژمنه کوم عمره زه غواړم چې لاړ شم عالیه مېرمنې دا چې تا عمر ته هر څه وویل ته ډاډمنه یې چې هغه رښتیا دي هیله کوم ښاغلی سلیمه هیله کوم نور نو لاړ شه موریزم داسې ګلان ګنډمه ما ته هم نه زده که ما هم پخوا داسې ګلان ډېر ګنډل ما هم په سختۍ سره پیل کړل کله چې ګلان ګنډم څه ښه اوسېږم داسې ډېر ګلان مې وګنډل د ملیحې په نوم یوه ښځه ده په هغه مې وپلورل ودې پلورل هغه هم ډېر مینه وال لري که زه یې هم وګنډم ورته یې ویسم زما به هم واخلي ولې به یې وانخلي ته ماښام ته یې ونه نمونه وګنډه سبا ته یې ورته ورښیو زر کوه ګرانې ته اوس دا پاس ویسه زه یې بیا درته درښیم نیسان ډېره مننه کوم راځئ د روژې ټیکري واخلئ چا چې وخوړل زر ځلې به پښیمانه شي چا چې ونه خوړل یو ځل به پښیمانه شي
داسې نه ده په هر حال راځئ هیوادوالو راځئ د روژه ماتي لپاره ټیکلي واخلئ راځئ استاده څوک یې نه اخلي دا چې څوک زموږ ټیکلي نه پېژني نو زه څه وکړم یاوره ګوره مه هېروه د سوداګرۍ لومړی راز چې همت به له لاسه نه ورکوې دویم راز یې دا دی چې خلک وغولوو او خپل مال خرڅ کړو استاد ته دې وګوره راځئ ټیکلي واخلئ چې په عمر کې مو نه وي خوړلي هم ستاسې معدې هم ستاسې سترګې خرابه دي د اوکسال او یاور د لاس ټیکلي دي څوک وایي چې ماشومان ټیکلي نشي پخولی څوک وایي چې ټیکلي یوازې ګرد پخیږي دا نوی ماډل ټیکلي دي راځئ هیوادوالو راځئ دادا راغله دا ولې داسې پخ شوي څه پرې شوي ګوره خورجانې موږ وویل چې نور ټیکلي خلک مریضه دي خو یوازې دا خبره نه ده زموږ ټیکلي چې دي خورجانې په بل هېڅ ځای کې نشته په ځانګړو پاکو او پرمختللو وسایلو مو پخ کړي زموږ ټیکلي ډېر زیات خوندور هم دي داسې چې دی یو دوه ټیکلي راکا آفرین یاوره خوښې کړل راځئ د اوکسال او یاور ټیکلي واخلئ راځئ تاسې هم راشئ راځئ چې خلاصېږي راځئ مننه کوم راځئ تاسې هم راشئ راځئ را روان دي یو ټیکلی ماته راکړه راځئ تاسې هم راشئ زما پر راتللو پوهه نه شوې کار دې کوي لورې نه په فکر کې تللی وم د هغې صحرا له امله زه چېرته په ارامه اوسېدلی شم ښه فکر دې وکړه ته باید له صحرا سره نږدې واوسې که نه نو هغه ښځه بیا داسې کوم کار کوي چې د سلیم پام ځان ته راوړوي لورې حسینم هغه هم داسې غواړي زه نه پوهېږم چې ځان ته نږدې باید څنګه وزغملی شم خلک وایي چې ملګري ته نږدې او دښمن ته بیخي نږدې اوسه که موخه دې لویه وي نو اړتیا ده چې همداسې یو کار باید وکړي بله دا چې که ته نه غواړې چې سلیم له لاسه ورکړي سمه ده خو څنګه ځان سره یې ونیسه هم به ستا د سترګو لاندې وي او دا چې ته هغه له ځان سره ونیسې سلیم به هم خوشحاله شي دا خبره زما ذهن ته هم راغلې وه خو بد فکر نه دی زه به په دې ډول د هغې باور لاسته راوړم کله دی چې باور لاسته راوړه بیا د صحرا غولول ډېر اسانه کار دی لورې دا خوږه ستا خوښیږي زه پوهېږم چې ته غوسه یې خو ته باید زما په حالت پوه شې کله چې زما زوی مړ شو له ژوند نه ناهیلې شوم زما لپاره هر څه بې معنا شول ان ژوند کول هم او وروسته بیا ته پیدا شوې ته زما لپاره د خدای یوه ډالۍ وې ما ستا له برکته ژوند وکړ زه ستا لپاره هر څه کوم ته یوازې خوشحاله اوسه دا خبرې اوس تا ته بې معنا ښکاري خو په راتلونکي کې به په دې خبرو ډېر ښه پوه شې که رښتیا ووایم ما هیڅ فکر نه کوم چې په دې کور کې به زه وخت تېر کړم په هرې کورنۍ کې ځینې ستونزې پیدا کېږي زویه د زوی نه د پښتنو کم هېرمنې چې څوک د ستونزو له امل ګرځېدلی و ښاغلی عثمانه
اوس د دې خبرو وخت دی. وخت دی مورې، وخت دی. اول وایه او که آخر دې خبرې ته راځه. زه خو وایم چې بې ځایه هڅه مه کوه. پرېږده چې پلار مې د خپل زړه بړاس وباسي. زما په زړه کې څه بړاس دی ها؟ په اصل کې ته خپله ستونزه ووایه چې موږ ټول ارامه شو. د بیلګې په ډول راته ووایه ولې زما کارونه ستا خوښ نه شول؟ ولې؟ د دې لپاره کوم کار که چې ستا ګټه نه وي هغه کار ته هېڅکله نه کوې. اوس پوه شوې؟ دروغ وایم، ووایه. که زه تا مثال ورکړم څنګه به وي؟ که غواړې لږ فکر وکړه. یو وخت ته هم زما غوندې وي، همداسې نه ده؟ کیدای شي چې نورې ستونزې ولرې خو حافظه دې اوس هم ډېره ښه ده پلاره، نو ځکه دا خبرې نشي هېرولی. زه غواړم چې د خپلې مور قبر ته لاړ شم. ښه سمه ده، خو د هغې قبر ماته معلوم نه دی. سبا ته علي ته وایي چې موږ هلته بوځي. یو دا کار کم و. اوس نو مجبور یو چې هغه ته د تسلیت لپاره یو قبر پیدا کړو. دا دروغ څه ډول شی دی؟ یو ځل دې چې وویل وروسته بیا ترې خلاصېدی نه شي. پلاره هیله کوم لږ ارامه اوسئ. موږ باید په ارامۍ سره خبرې وکړو. ته څوک یې چې له ما سره حسابي کوې ها؟ زه ستا پلار یم پلار. که تا یوه ورځ هم د خپل پلار درناوی کړی وای نو اوس به داسې هېڅ کار هم نه وای شوی. مراده خبره مه اوږدوه. هر څنګه چې وي دا زموږ پلار دی. موږ مجبوره یو چې درناوی یې وکړو. یا یې درناوی وکړه او یا هم غلی شه. مراده زمونږ د پلار په خوی خو پوهیږي، نور نو پرې فشار مه راوړه. دا خبرې تا ته اسانه دي. ته ښوونځي ته لاړې خپل ځان دې وژغوره. خو زه مجبور شوم چې د خپل پلار ځورونه وزغمم او ژوند وکړم. ته فکر کوې چې زه په دې نه پوهیږم ها؟ دا چې ته مې یوازې پرېښودې ما وبخښه. حق دی چې غوسه شي، خو څوک پوهېدل چې داسې به کېږي. ګوره وروره، امکان نه لري چې تېر وخت بدل شي، خو مونږ کولی شو چې خپل راتلونکی بدل کړو. مونږ تېر وخت نشو بدلولی، خو له ما نه دې هېڅوک هم دا هیله نه کوي چې زه هر څه هېروم او بیرته دلته راشم. وروره دا کار دومره اسانه نه دی. ښه شپه. څه دې چې وکړل خوښ دې شول ښاغلی عثمانه؟ ستا له امله هغه هلک لاړ. هره خبره کې عثمانه زوی دې هېڅ ګناه نه لري. خیرت دی میرمنې، کومه خبره ده؟ زه غواړم چې د خپلې مور قبر ته لاړ شم.